په پخوانۍ اروپا کې اعدامونه جنایتکارو، باغیانو، ناراضیانو او مرتدانو ته د دې لپاره سخته سزا ورکول کېده چې نورو ته عبرت شي. په منځنیو پیړیو کې دا ډول سزاوې عامې وې. ډیره بوږنده جزا د اعدام وه. په هغه زمانه کې حتی د اعدام په سزا کې هم طبقاتي توپیر ته پام کېدی. د منځنیو پیړیو اروپایانو په سر غوڅېدا کې عزت او په دار کېدا کې بېعزتي لیده، ځکه خو اشراف د سرغوڅولو او عادي خلک ته په دار کولو لایق بلل کېدل. ښځې نه په دار کېدلې، د هغوی به یې ساه وربندوله. په اعدام کې دغه تبعیض د فرانسې انقلاب په زمانه کې چې ډاکټر جوزف ګیولتین د اعدام نوې وسیله اختراع کړه ختم سو. دا وسیله چې د خپل مخترع په نوم ده د هرې طبقې د محکوم لپاره وکارېده. په فرانسه کې انقلابي حکومت د انقلاب د برابرۍ د اصل په اساس په 1991 کال کې اعلان وکړ چې د هر چا د اعدام جزا به د سرغوڅولو په بڼه عملي کیږي. د اروپا په منځنیو پیړیو کې د اعدام لپاره داسې بندوبست کېده لکه تماشه چې وي او خلک یې باید سمه ننداره وکړي. پیټر پیرنګبرګ په خپله لیکنه کې چې د معاصرې اروپا په اوایلو کې وګړي او دولت نومیږي او په 1998 کال کې چاپ شوې ده، په پخوانۍ اروپا کې د اعدام د مراسمو او دغو مراسمو په مقابل کې د خلکو د غبرګون په اړه تفصیلي غږېدلی. د په دې باره کې چې په اعدام محکوم به څنګه د خلکو په جلوس کې د اعدام ځای ته بیول کېده بشپړ جزئیات بیان کړي دي. د اعدام په ورځ به په ټول ښار کې د کلیسا زنګونه ووهل شول. د سړک دواړو غاړو ته به خلک ولاړو چې د اعدام ځای ته د مجرم د وړلو ننداره وکړي. کله کله به خلکو د مجرم په خلاف خپل قهر څرګنداوه. ښکنځلې به یې ورته کولې او په تیږو به یې ویشته، خو یو نیم ځل به د غم چوپتیا خپروه. د اعدام په ځای کې به دار ولاړو. قاضیانو او څارنوالانو به رسمي چپنې اغوستې وي. په خپلو چوکیو کې به ناستو. خلکو معمولا د اعدام د حکم له اعلانېدو سره سم د خوشحالۍ چغې، سوري او چکچکې شروع کولې. له مجرمه توقع کېده چې حکم ومني او ندامت څرګند کړي، خو کله کله به مجرم د اعدام حکم غیر عادلانه باله. قاضیانو او دا نورو خلکو ته به یې سپکې سپورې ویلې او د ځان د بېګناهۍ دلایل به یې راوړل. دغسې کس سرکښه او نافرمانه بلل کېده. د اعدام د مراسمو په وخت روحانینو مذاهبي مراسم ترسره کول چې محکوم د خپل روح ژغورنې ته چمتو کړي او قاضیان له چوکیو په دم را ولاړېدل چې خلک د اعدام دایرې ته له ننوتو منع کړي. د اعدام ځای په هر ملک کې فرق کوو. په فرانسه کې مجرم معمولا ټیک په همغه ځای کې په دار ځوړندېده چې جنایت به یې کړی و. په نورو ملکونو کې بیا د اعدام خاص ځایونه وو. مثلا په انګلستان کې د لندن ټایبورن غونډۍ د اعدامونو ځای و. میشل فوکو په خپل کتاب انضباط او مجازات کې لیکي چې د خلکو مخې ته اعدامونه یوازې قضایي نه بلکې سیاسي معنا هم لرله. دغسې اعدامونه حتی په وړو قضیو کې له داسې مراسمو سره غوټوي چې د حاکمیت مخ روڼې ورباندې کیږي. البته په ځینو مواردو کې د خلکو مخې ته اعدامونو جنجالونه جوړ کړي دي. خلکو ته که محکوم بېګناه ښکاره شوی او د هغه د اعدام فیصله یې ناسمه بللې نو توند غبرګونونه یې هم ښودلي دي. دوی هڅه کړې چې محکوم د اعدام کوونکي له لاسه راوباسي. فوکو د دغسې پیښو یو څو مثالونه ورکړي چې د خلکو بهیر د اعدام په مامورینو ورمات شوي او محکوم یې ورنه ژغورلی دی. په دغسې پیښو کې خلکو نه یوازې له قانونه سرغړونه کړې بلکې په عدالت او حاکمیت پورې هم ملنډې وهلي دي. ځینې وختونه داسې هم شوي دي چې د اعدام شوي مړی د دې لپاره چې خلک وویریږي او په آینده کې قانون مات نه کړي او د حکومت له اطاعته غاړه ونه غړوي د څو شپو لپاره د دار په سر ځوړند پاتې شوي دي. په انګلستان کې جراحانو د انسان د بدن د سپړلو او د خپلو معلوماتو د زیاتولو په نیت د اعدام شوي د مړي غوښتنه کوله، خو د اعدام شوي خپلوانو او دوستانو د مړي په عزت سره ښخول غوښتل او د جراحانو تقاضا یې هم غندلې ده. د ښکاره اعدامونو په مقابل کې د خلکو رویه وار په وار بدله شوه. ښکاره اعدام که په منځنیو پیړیو کې خلکو ته تفریح او ننداره وه نو د قانون د قوت د څرګندولو وسیله او ذریعه هم بلل کېده.
خو په 18مه پیړۍ کې خلکو په اعدام محکوم شوي ته رسېدل. هغه ته د احترام د څرګندولو لپاره ملا لیندۍ کوله او د مرګ د منلو په خاطر د هغه د زړورتیا ستایل پیل کړل. په همدې پیړۍ کې د خلکو مخې ته په درو وهل او اعدامول پای ته ورسېدل. اوس اعدامونه د بندیخانې د دیوالونو په منځ کې د محبس د مامورینو مخې ته د خلکو له نظره چپ ترسره کیږي. ځینو ملکونو خو ان د اعدام سزا منع کړې ده، په ځینو نورو کې لا د اعدام جزا موجوده ده. د منځنیو پیړیو خلکو ښکاره اعدامونو ته ولې د تفریح په سترګه کتل؟ دا ځکه چې د هغې زمانې د هر وګړي په روح کې د خشونت ښامار پروت و. دوی له دا رنګه هرې پیښې خوند اخیست، لکه رومیانو چې د ګلاډیاټورانو د خونړۍ مقابلې ننداره په خوند کوله. او شاید هم دا به د جنایت او جنایتکارو په مقابل کې د دوی د کرکې د څرګندولو او قانون ته د دوی د اطاعت د اظهار لاره هم وه.